السلام علیکم زه ماجد الله تاسو ګورئ زما فیسبوک او یوټیوب چینل امید لرم چې خبرې او ژوند به مو ښه تېرېږي. د اډیاله جیل له طرف نه یو غټ او لوی خبر راغلی دی، یعنې یو غټ بریکینګ نیوز راغلی دی. که د دې نه مخکې مونږ خبرو وکړو، پاکستان تحریک انصاف په 15 تاریخ باندې په ډي چوک اسلام آباد کې د احتجاج اعلان کړی و او د دې احتجاج د مؤخر کېدو دپاره هغوی یو شرط ایښودی او شرط دا و که چېرته د عمران خان صاحب سره د دوی ملاقات وکړی شو نو دوی به د احتجاج مؤخر کړي او د هغې وجه دا وه چې په اسلام آباد کې کومه څه روان دي د هغې په پیش نظر سره دا احتجاج دوی مؤخر کولی شي. خو که چېرته دوی د عمران خان صاحب سره د دوی ملاقات ونه شو نو دا احتجاج به دوی نه مؤخر کوي او دوی به اسلام آباد ته راځي او په ډي چوک باندې به دوی احتجاج کوي. دا هر څه خو کېدل خو د دې پاکستان تحریک انصاف چې کومه دی هغوی ویل چې نه موږ به په هر حالت باندې د عمران خان صاحب سره ملاقات کوو. پاکستان تحریک انصاف خو نظام هم ستړی کړ، سیسټم یې هم ستړی کړ، پاکستان تحریک انصاف هم ستړی نه شو او عمران خان صاحب هم تر اوسه پورې ستړی نه شو، د پاکستان تحریک انصاف کارکنان هم ستړي نه شو. خو د عمران خان صاحب ملاقات خو د دوی سره ونه شو، خو د پاکستان تحریک انصاف دپاره یو لوی خبر د اډیاله جیل نه راغلی دی او یقینا دا وخت دا یو غټ او لوی بریکینګ نیوز دی او دا خبر د شپې راغلی دی. دا زه ستاسو مخې ته ږدم د عمران خان صاحب سره به یو ټیم چې کومه دا تیار شوی دی دا به ورسره ملاقات کوي. دا ټیم به لږ وخت کې یعنې ډېر زر به تاسو ووینئ چې دا به د اډیاله جیل ګیټونو ته ورسي او د اډیاله جیل ګیټونه به د دوی دپاره کلاو شي. په دې ټیم کې به څوک شامل وي دا زه ستاسو مخې ته ږدم ځکه چې د دې په حوالې سره یو لوی ډیټیل مخې ته راغلی دی. دغه ډیټیل به ستاسو مخې ته ږدو چې په دې کې کم کم کسان شامل دي. خو که موږ د نن ورځې د آغاز خبره وکړو نو د آغاز نه یعنې سهار دا خبرونه مخې ته راتلله چې د عمران خان صاحب سره د حکومت چې کومه دی د ملاقات اجازت ورکولی شي. د هغې دپاره د حکومت چې کوم خپل کسان دي د هغوی د طرف نه سټیټمنټ راتله. که موږ د خواجه سعد رفیق صاحب سټیټمنټ ته وګورو نو هغه ویلی چې حکومت د عمران خان صاحب سره د ملاقات اجازت ورکړي. هغه ویل چې څه که چېرته عمران خان صاحب سره ملاقات وشي نو څه اسمان خو نه راغورځېږي، څه قیامت خو نه راځي، یعنې تاسو اجازت ورکړئ چې د عمران خان صاحب سره ملاقات وشي. د دې په منځ کې نور هم ډېر هر څه روان وو، یعنې د حکومت او د نظام او د مقتدره چې کومه نږدې صحافیان دي د هغوی د طرف نه دا خبرونه راتلل چې یو ځینې د پاکستان قریبي ملګري داسې ملکونه دي چې د هغې د وجې نه په پاکستان باندې پرېشر اچولی کېږي چې د عمران خان صاحب سره د ملاقات وشي، ځکه چې دا د امن طرف ته به یو پیش قدمي وي، یو پرمختګ به وي د امن طرف ته. که چېرته د عمران خان صاحب سره ملاقات وشي نو دا خبرې هم روانې وي. د دې سره سره دا خبر هم مخې ته را روان و چې دا به وختي طور باندې د امن یو ذریعه جوړېږي. بیا د سیسټم او نظام چې کومه قریبي صحافیان دي هغې به ویلي چې ګورو دا لوبه چې کومه ده کم طرف ته به ځي او د چا چاپړی به درونیږي، یعنې دا خو به وخت وایي. خو په دې هر څه کې محسن نقوي صاحب رابطه کړله او یو ټلیفون یې کړی دی او دا یې د پاکستان چې کومه موجوده لیډرشپ دی هغوی ته یې کړی دی او هغوی ته یې ویلي چې موږ تاسو په اعتماد کې اخیستل غواړو او په دوه خبرو تاسو په اعتماد کې اخیستل غواړو. یو د عمران خان صاحب سره او د هغه د صحت په حوالې سره، دویم چې کومه ډي چوک کې تاسو د احتجاج کال ورکړی دی د هغې په حوالې سره، یعنې یقینا د محسن نقوي صاحب د دوی سره دا رابطه کړله. خو د دې نه بعد یو ښه خبر دا دی چې پاکستان تحریک انصاف بیرته په یو یونټي کې راغلی، په اتفاق کې راغلی. یعنې د دې نه مخکې موږ لیدل چې د علي مین ګنډاپور صاحب په حوالې سره دا خبر مخکې ته راغلی و چې علي مین ګنډاپور صاحب د احتجاج په حوالې سره متفق نه دی. دارنګې حامد خان صاحب چې دی هغوی هم دا ویل چې زه په دې باندې متفق نه یم چې په ډي چوک باندې په 15 تاریخ باندې احتجاج وشي. یعنې دا خبرونه خو راغلي وو، خو د دې نه بعد اوس ښه خبر دا راغلی چې دا غونډ په یو پیج باندې دي او بیرته متفق شوي دي. په دې سره خبره کوم، خو د دې نه مخکې درته دا وایم عالم عادل شیخ صاحب چې دی د هغې د سیند نه یو سټیټمنټ ورکړی دی. هغې ویلې چې زموږ مطالبه دا وه چې د عمران خان صاحب سره دې زموږ ملاقات وکړی شي، خو زموږ دا کومه تیاریانې چې دي دا موږ تیاري کړلي او اوس په ملاقات صرف او صرف زموږ کېږي په کوم ځای کې به کېږي په ډي چوک کې به کېږي. یعنې د عمران خان صاحب سره هم او ستاسو سره به هم زموږ په ډي چوک کې ملاقات کېږي. دارنګې حماد اظهر صاحب تاسو پېژنئ چې د پنجاب د پاکستان تحریک انصاف صدر دی، هغوی هم پرون دا اعلان کړی و که چېرته په 15 تاریخ په ډي چوک کې د پنجاب کې چې کومه ټیکټ هولډران دي د پاکستان تحریک انصاف، که دا موږ ته په نظر باندې رانله یا په پنجاب کې چې څومره عهدهداران دي د پاکستان تحریک انصاف او دا په 15 تاریخ په ډي چوک باندې ما ته په نظر رانله نو په راتلونکي ورځ کې به د پاکستان تحریک انصاف حصه نه وي، یعنې د دوی او د پاکستان تحریک انصاف رابطه به بالکل ختمه کړی شي او دوی به د پاکستان تحریک انصاف نه درې کړی شي. خو علي مین ګنډاپور صاحب چې نن کومه بیان ورکړی دی
یقینا دا خو د په یوټیوبر یا په ډیجیټل جرنالست چې څومره دي په هغې باندې د تنقید کړی دی، خو بیا هم موږ د دې دا خبر ستاسو مخې ته ږدو ځکه چې هر خبره کېښودل مخ ته چې دی دا ډېر زیاته لازمي دی. هغې ویل چې هر یو کس کښېني او خپله بیانیه جوړوي، جزا او سزا خو دلته بالکل نشته. د خپل ولاګ دپاره او د خپلې دوکاندارۍ دپاره چې څه په خوله کې راځي هغه دوی وایي. هغه ویلي زه په جرګه کې مصروف وم، زه د سیاسي کمیټۍ کې چې کومه پاکستان تحریک انصاف د سیاسي کمیټۍ کوم اجلاس و په هغې کې زه نه وم. هغه ویل چې زه به ډي چوک ته په هر حالات باندې ځم او زموږ تیاري بالکل مکمله ده. هغې ویل چې د عمران خان صاحب د صحت په حوالې سره هېڅ قسمه څه موږ ته کلیر کېږي نه. هغه ویل چې دا موږ مجبوره کوي چې دا هر څه موږ وکړو. د دې علاوه بل خبر زه تاسو دا در کومه چې د مولانا عبدالرحمن صاحب نه بعد محمود خان اچکزی صاحب او لیاقت بلوچ صاحب هغوی د اسد قیصر صاحب سره رابطه کړله. یعنې لاول چې د مولانا عبدالرحمن صاحب د اسد قیصر صاحب سره رابطه وکړه، اسد قیصر صاحب ته یې وویلې چې تاسو د 15 تاریخ دا کومه احتجاج اعلان چې په 15 تاریخ باندې تاسو په ډي چوک باندې کړی دی دا تاسو مؤخر کړئ ځکه چې دا د ملک د وسیع تر مفاداتو خلاف دی. بیا د هغې نه بعد محمود اچکزی صاحب د هغوی سره رابطه وکړه او دغې رنګې د محمود خان اچکزی صاحب تاسو پېژنئ چې د عین تحفظ سربراه هم دی. د هغې نه بعد چې کومه د لیاقت بلوچ صاحب چې د جماعت اسلامي سره د تعلق دی هغوی هم دا رابطه وکړه د اسد قیصر صاحب ته او هغوی ته ویل چې د 15 تاریخ چې دی دا مناسب وخت نه دی د احتجاج دپاره، تاسو د خپل احتجاج چې دی دا مؤخر کوئ. په دې هر څه کې که موږ وګورو دا څومره صورتحال چې تېر شو په دې کې سیستم چې کومه دا په زنګنانو باندې راغلی دی او دوی بالکل پرېوتي دي. یعنې د سیستم سره هېڅ قسمه بله لار نشته. څه داسې شرایط د پاکستان تحریک انصاف دي چې هغه دوی ته ښه لګېدلي او څه داسې شرایط دي چې هغه دوی ته بالکل ښه نه لګي، ناګزیر ورته لګېدلي، خو څه وکړي مجبوري ده. زموږ سره څه انیشل ډیټیل مخې ته راغلي دا زه ستاسو مخې ته ږدم. د دې په حوالې سره چې کله فول ډیټیل مخې ته راشي به بیا ستاسو مخې ته ږدو. وزارت داخله چې کومه د اټک او راولپنډۍ کې د رینجر د تعیناتي احکامات جاری کړلي. شهر اقتدار سره نږدې په پنجاب حکومت په حکم باندې رینجر به دوی تعینات کوي، یعنې شهر اقتدار به دوی کنټرول کوي او د هغې وجه دا ده چې کومه ممکنه احتجاج دی او د پاکستان تحریک انصاف د طرف نه چې کومه اعلان شوی دی په 15 تاریخ باندې د هغې نه د بچ کېدو دپاره دوی دا رینجر تعینات کړلي. د دې په پیش نظر باندې دا هر څه شو دي. خو په دې هر څه کې د ټولو نه ښه خبره سهار وختي دا راغلی و چې د ډاکټر چې کومه دی د عمران خان صاحب سره ملاقات کېدلی شي او دا د حکومت د طرف نه دا خبر راغلی و او یقینا په څه لمحو کې ډېر ژر به تاسو واورئ چې د عمران خان صاحب سره به د ډاکټرانو ملاقات وشي او د اډیاله جیله دا ګیټونه به د ډاکټرانو دپاره کلاو شي. چیرمین پی ټي آی برسر ګوهر صاحب په ډي چوک کې نن چې کومه احتجاج اعلان کړی و هغه مؤخر کېدو تصدیق کړی دی. هغې ویلي چې وفاقي وزیر داخله محسن نقوي صاحب د حکومت د جانب نه زما سره باضابطه طور باندې رابطه کړله. وزیر داخله باني پی ټي آی د طبي معاینې کولو یقین دهاني موږ ته کړله. برسر ګوهر صاحب مزید وینا دا وه چې وزیر داخله یقین دهاني کړله موږ ته چې نن سهار به ډاکټر د اډیاله جیل ته لیږلی کېږي. وزیر داخله محسن نقوي صاحب یقین دهاني باندې پوره باندې احتجاج چې کومه دا موږ مؤخر کوو. احتجاج مؤخر کولو فیصله چې کومه دا په سیاسي کمیټۍ کې په اجلاس کې شو وه. هغه چې په اجلاس کې د اکثریت رایه دا وه چې د احتجاج دی واپس واخیستلی شي او احتجاج مؤخر کېدلو فیصله چې کومه د اس سی او اجلاس د تناظر کې شو ده. مزید هغه ویل چې په اجلاس کې دوی پیمز هسپتال ډاکټر چې کومه د باني پی ټي آی د طبي معاینې لپاره حکومتي پیشکش مشاورت وکړي چې د پیمز هسپتال نه چې کومه د ډاکټرانو وفد ځي چې په هغې کې کومه ډاکټران چې کومه دی چې دا لاړ شي. د دې نه مخکې یو اطلاع دا راغلی و چې حکومت به سبا چې کومه احتجاج مؤخر کولو دپاره پاکستان تحریک انصاف شرط منلی دی. اډیاله جیل کې د قید باني پی ټي آی تحریک انصاف چې کومه دی عمران خان صاحب د طبي معاینې دپاره حکومت چې کومه دی تیار کړلی. ذرایع دا هم وینا وه چې ډاکټر به سبا سهار اډیاله جیل کې د عمران خان صاحب معاینه کوي، طبي معاینه کوي. وزیر داخله محسن نقوي صاحب د پی ټي آی قیادت سره د حکومت د فیصلې نه آګاه کړلی. یعنې پاکستان تحریک انصاف قیادت ته ویلي چې د پیمز ډاکټران به هم ځي او د دې سره سره د عمران خان صاحب چې کومه ذاتي معالجه ډاکټر عاصم صاحب دی هغه به هم ځي. ذرایع دا وینا ده چې پیمز هسپتال ډاکټر به سبا سهار اډیاله جیل ته د عمران خان صاحب د معاینې دپاره ځي او د هغې معاینه به کوي. ذرایع دا هم وینا ده چې پیمز ډاکټران چې کوم دی سبا سهار چې د معاینې دپاره ځي. یعنې دا خبرونه هم مخې ته روان دي. خو په دې کې که موږ وګورو د مقتدره هم دا سوچ و چې د عمران خان صاحب سره ملاقات ډاکټران وکړي،
خو د پاکستان تحریک انصاف بل یو رکن یا د عمران خان صاحب څوک رشتہ دار د دې سره ملاقاتونه کوي ځکه چې د پاکستان تحریک انصاف اولنې شرط دا و چې د عمران خان صاحب خور به اول د عمران خان صاحب سره ملاقات کوي، د هغې نه بعد به ډاکټر عاصم چې دی د هغوی سره ملاقات کوي او د هغې نه دا سیستم او نظام په دې وجه یېرېدو که چېرته د عمران خان صاحب خور د هغوی سره ملاقات وکړي نو عمران خان صاحب چې کومه پولیټیکل سټانس وي یا د عمران خان صاحب چې پولیټیکل کومه نیکسټ پلین وي نو هغه به په منظریام باندې راشي، هغه به پبلیک شي، نو د هغې نه د بچ کېدو دپاره د نظام او سیستم تر آخري شپې پورې دا هر څه راوسته. یعنې پرون هم دوی دا اعلان کولی شي، بل پرون هم کولی شي، 2 ورځې مخکې هم کولی شو، خو دوی ویل چې نه د 14 تاریخ په آخرنۍ پهل چې کومه ده یعنې د 12 بجو نه چې کومه 15 تاریخ شروع کېږي د هغې نه څه لږ وخت مخکې دوی دا اعلان وکړ او پاکستان تحریک انصاف یې په دې خبره راضي کړ چې دوی دا خپل کال چې کومه ده دا واپس والي، دا خپل احتجاج چې کومه ده دا مؤخر کړي. نو د دې وجه او مقصد صرف او صرف دا و چې د نظام او د سیستم او د حکومت دا غوښتله چې صرف او صرف د عمران خان صاحب سره دا ډاکټران ملاقات وکړي ځکه چې ډاکټرانو په وجه باندې پولیټیکل چې څومره عمران خان صاحب حکم کوي یا پولیټیکل سپلین ورکوي نو هغه به منظریام باندې نه راځي ځکه چې سیستم او نظام د عمران خان صاحب سره کومه وعدې کړلي نو د هغې دوی همیشه خلاف ورزي کړله. نو سیستم هم په دې یاره کې چې کېدای شي عمران خان صاحب سره موږ ملاقات وکړو او هغه په 15 تاریخ باندې د احتجاج کال ورنه کړي ځکه که چېرته عمران خان صاحب د احتجاج کال ورکړي نو بیا اسلام آباد په یوه ورځ کې داسې کنټرولول چې کومه ده دا به ډېر ناممکنه وي. بل یو خبر چې د حکومتي صحافیانو د طرف نه راغلی یا قریبي چې مقتدرات یا حکومت ته صحافیان دي هغه ویلي چې د دوست ملک د طرف نه د دوست یعنې ملګرو ملکونو د طرف نه په عمران خان صاحب باندې یا د سیستم او په نظام باندې دا پرشر اچولی کېږي چې د عمران خان صاحب سره د ملاقات وکړی شي او د هغې صرف او صرف وجه دا ده چې دا به یو مثبت قدم وي، یو پرمختګ به وي د څه دپاره د امن دپاره. یقینا زه ذاتي طور باندې دا ګڼم چې په دې کې صداقت نشته. که دې کې چېرته صداقت وي د عمران خان صاحب سره به که چېرته هغه پریشر په دې نظام او سیستم باندې لګېدلی وی نو دوی به په 14 تاریخ باندې په 14 تاریخ باندې په 12 تاریخ باندې د عمران خان صاحب سره ملاقات کړی وی او بالکل تر آخري وخته پورې به دا هر څه نه راتللی. یعنې دا کوم هر څه چې وشو دا د پاکستان تحریک انصاف خپل چې کومه پریشر دوی بیلډ کړی و د هغې د وجې نه دا نظام په راغی او په خپو باندې سملاسه نظام چې کومه دی په ګوټنو باندې راپرېوتو. نو کوشش کوم چې مزید ډیټیل ستاسو مخې ته کېدم د بلې ویډیو پورې ماته اجازت راکړئ. د الله په امان.